له نشه یي توکو سره د طالبانو د مبارزې چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د پولیسوختي سرای شمالي کمپنۍ مرنجان غونډۍ احمدشاه بامینی کارتنو او خیرخانې څخه نږدې 2,000 معتادین راټول کړي او د دوی د راټولېدو ځایونه یې په خپل کنټرول کې اخیستي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د معینت د دفتر رئیس حسیب الله احمدي امریکا اکثره په خبرو کې وویل په جریان د تیرو 3-4 هفتو کې په مرکز کابل کې هغه بې سرپناه معتادین چې دوی کورنۍ نه درلودې بې سرپناه وو په حدود 1000 شاوخوا کې راټول شوي دي چې د ښار د مختلفو سیمو څخه لکه پولیسوخته سیمه د کمپنۍ د پلس سیمه د خیرخانې د سرای شمالي سیمه همداشان ارزان قیمت او تفې ملنګجان او نادرخان او د ښار ځینې مرکزي نقطې چې په مجموع کې د 1000 په شاوخوا کې معتادین راټول شوي دي او خاص سیمې په دې کې اوس نه دي پاتې. زموږ کشفي اداره په دې برخه کې اوس هم عملیات ته دوام یې ورکړی او جریان لري که په ښار کې په مختلفو سیمو کې کوم معتادین پیدا شي او ولیدل شي او هغه راټولوي او جمع کوي. د ښاغلي احمدي په خبره چې د 1100 په شاوخوا کې وزارتونه ورسره همکاري لري چې معتادینو ته د تداوۍ وروسته د کار زمینه برابره کړي او هغوی ته مسلکي روزنې ورکړي. خو مونږ کابل کې یوې هغې سیمې ته ورغلو چې ویل کېږي له معتادینو پاکه شوې، خو دغې سیمې مرنجان تپې ته بیرته معتادین ورستانه شوي دي. دغه معتادینو امریکا سره په خبرو کې ویل چې وروستیو کې طالبانو روغتونونو ته د تداوۍ لپاره یوړل، خو دا چې د راغېدو وروسته بېکاره وو نو ځکه یې بیا نشو ته مخه کړه. اولین مشکل خو دا و چې جمهوري ویوړو خو ما هلته تداوۍ د مونږ وسوله خو ما چې داسې یو کار کې څه مونږ ته ونه ښوده چې مونږ کار کې څه یاد کړی وی او راوتي وی دلته خپل کار مخ وړی وی. دلته چې راغلو نو وزګار وو کور کې وناست وو کور نه راووځه بیرون هم داسې کار کې څه نه وو بس همدا عملیانو سره مخه وه بېرته دې عمل ته مخه شوه. 15 ورځې هم په شفاخانه کې تېرې کړلې 15 ورځې بس د بیکاري له وجې نه روزانه بیرته دغه نشو ته راغلو کاروبار روزګار نه لرو روزانه پوه چې خلک هم کتل کاروبار کې موږ بیکاره ګرځېدلو بیرته هم دا نشي خلک سېلېدل روزانه بیرته خلک چې موږ سره تداوي وسوله په نشو باندې روږدي سولو بیکاري له لاسه موږ ماتې بیرته په دې نشو باندې راغلو مجبور وسو روزانه بچیانو دپاره هم رزق وخت پیدا کړو کار به پیدا کړو د بیکاري له وجې بیرته په دې عمل باندې راغلو روزانه نشته کاروبار نشته روزانه څه شي وکړو. د طالبانو حکومت نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو ولایتونو کې هم د معتادینو د راغونډولو کمپاینونه وکړل، خو د څېړونکو په باور دا چې دوی د حکومت له راتګ سره د بیکارۍ کچه لوړه شوې نو د معتادینو راغونډول موقت حل دی او دایمي د احتیاط ستونزه نشي هوارولی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.